بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب مخارج الحروف. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفل والوسط فجيم الشين يا، والضاد من حافته إذ وليا، الأضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها. بس دا باب د مخارجو دا د مخارجو بحث دا باب المخارج الحروف. نو دې کې ډیر تفصیل ته ذکر ضرورت نشته چې ان شاء الله صرف تاسو ذهنونه ورته اړوم. مخارج د مخرج جمع ده او حروف د حرف جمع ده. مخرج ویل کېږي د حروف د وتلو ځای ته، محل خروج د حروف د وتلو ځای. مخارج په څو قسمه سره دي؟ دوه. یو ته ویل کېږي مخارج محققه او بل ته ویل کېږي مخارج مقدره. صحیح شو؟ حروف په څو قسمه دي؟ حروف هم په دوه قسمه راځي، حروف اصلي او حروف فرعي. حروف اصلي ټول 29 دي. صحیح ده کنه؟ دغه 29 حروف اصلیو د پاره محقق مخارج تعین شوي دي. محقق مخارج ټول څو دي؟ محقق مخارج 15، مقدر مخارج 2، مجموع کې ټول څو شول؟ 14. صحیح شو؟ 14 مخارج دا د هغه په لحاظ سره څه ورته وایي؟ د اول شعر په لحاظ سره یا د امام خلیل رحم الله مذهب ده. امام فرار رحم الله په نسبت باندې مخارج څو دي؟ 14. امام سیبوی رحم الله په نسبت باندې مخارج څو دي؟ 14. دا د مخارج اختلاف او د مخارج غټي غټي خبرې چې نو امام جزري رحمه الله هم د امام خلیل رحمه الله مذهب تایید کړی ده. او امام خلیل رحمه الله ځکه چې امام جزري رحمه الله په مذهب باندې ورغلی ده، ځکه چې د مخارج 19 ویلي نو هغه مخارج څنګه کړي دي؟ 19 تعین کړي دي. سره د دې چې د امام فراو د امام هغه سورت سیبوی رحمه الله په نسبت باندې مخارج 14 دي. خدای وایي چې د موږ تاسو مخکې ویلو چې د امام جزري طرف ته څنګه ده؟ مایله ده. امام جزري د څه شي قائل ده؟ مخارج ده 19 قائل ده، چې په همدې اول شعر کې دا موضوع څنګه ده؟ حل ده. نو مخارج الحروف 17، مخارج د حروف څو دي؟ 19 دي. دا د چا مذهب ده؟ امام خلیل رحمه الله مذهب هم دا ده. امام خلیل احمد فراهیدی نوم خو یاد ده کنه، النحوی، دا هم ورته په نوم کې هغه ده شامل ده. صحیح شو؟ مکمل نوم ده. د هغې مذهب څو؟ 19. د امام سیبوی مذهب څو؟ 14. د امام فرا مذهب څو؟ 14. نو د امام جزري مذهب هم 19 ده. او دی بیا داسې دلیل یې مویي چې دا 19 چې موږ تعین کړی ده، دا نه چې دا 19 موږ ډېر خوښ وو. علی الذي یختاره من اختبر، دا 19 انتخاب شوي دي، دا په هغه قول سره جي یختاره، دا چې اختیار شوي دي ځان نه، من اختبر، د ډېر اختبار او امتحان او څېړنې او د تحقیق نه وروسته دا 19 تعین شوي دي. یعنی امام سیبوی هم صحیح وایي، امام فرا هم صحیح وایي. خو موږ چې دا 19 انتخاب کړي دا د ډېر د بحث او مناقشې او د اختباراتو نه وروسته. اختبار څه ته ویل کېږي؟ امتحان ته ویل کېږي، ازمیښت ته ویل کېږي، څېړنې ته ویل کېږي. د څېړنې نه وروسته وایي موږ په دې نتیجه رسېدلي یو. ځکه نن وایو چې مخارج الحروف 17.
على الذي يختاره من اختبر. بس نور د مخارج اړوند څه مسائل دي لګ لګ جزئیات ته مخ کې ویلې ختم. اوس وایي راځي مستقیما مخارج سره داخليږي. فالالف الجوف الف نه شروع کوي. فالالف الجوف الف ادا کیږي د کوم ځای نه؟ جوف نه. جوف څه ته ویل کیږي؟ د خولې دننه خالیګه. آیا دلته دا یوازې ده کملګری لري؟ ملګری لري. دیم وایي و اختاها الف سره وایي دوه اختین ملګری مر سره دي. چاته معلوم دی ملګری؟ واو یا دغه نوم نه اخلي. فالالف الجوف الف د جوف نه ادا کیږي خو یوازې نه. و اختاها هغه ملګری مر سره دي. وهي وغدادي حروف مد حروف مددي حروف مددي او دسه مددي دسه حروف دي چې للهواء تنتهي اواز په هوا کې ختميږي. حروف مد ته موږ تاسو ویلو چې مد مرته وي، جوفيه مرته وي او هوائيه مرته وي. نو جوفيه ورته ولې وي؟ جوف نه ادا کی ځکه دی وایي چې حروف فالالف الجوف مخرج ثابت شو. حروف مد حروف مددي مد پې کېږي ځکه ورته مد وي او هوائيه ورته ځکه وایي چې للهواء تنتهي. اشارات دي نو تشریح تاسو ته یاد ده. فالالف الجوف واختاها الف او د هغې ملګري د جوف نه ادا کېږي. وهي چې دا دي کوم دي؟ حروف مد چې حروف مد دي للهواء تنتهي چې اواز په هوا کې ختمېږي. ورپسې وایي دویم مخرج ثم لاقصى الحلق بیا وایي راکوشه اقصای حلق ته. هلته هم دوه حروف دي همز هاء. اقصای حلق نه څو حروف ادا کېږي؟ کم کم دي؟ دا ترجمه ده ګره نو خو پکې څه نشته. ثم لوسطه بیا وسط حلق فعين حاء. وسط حلق نه ادا کېږي عین او حاء. ادناه تاسو ورخطا سي ولا ډیر دی ویلې شپږ دی ویلې نو دې کې څه دي؟ نو ادناه کوم ځای چې سختي کنه به ځال ته پیګم چې څه شی وکم ما کار ملري ما پرې د خپل کار ته صحیح ده. رسوم له خیر سره ځکه ما دې ته پر پلان جوړ کړل. پلان نه مخې موږ هدف ته رسیدو. ادناه ادنانا مراد ادنای حلق. ادنای حلق ال ادنانا کوم شی کوم حروف ادا کیږي؟ غین حاء. ګوره اقصای حلق وسط حلق ادنای حلق دا د حلق تقسیم بندي شو. حلق په څو برخو باندې ویشل کیږي؟ درې. د هر برخه نه دوه د حروف ادا کیږي. د شپږ واړو حروف ته حلقي وایي. خو دې خبر ته ضرورت شته؟ دا خو تاسو یاد دي نو اوس ما سره نور خو رسیدلی یاستئ. صحیح شو. دا د بعضو تمه دام دا پیدا شوی چې نه راځي ولا موږ ورسېدو پنځم کتاب مو ویل نو دا وړوکی کتاب پکې شي د دومره هغه غټم خلاص ک یو وړوکی د وسدان شي پستور کې ورته نه راځي چې ډیر اهمیت ورته قائل نه دي ځکه دا آسان ده. ادناه غین خاؤها هو خواکی والقاف. وی دلته ګوره دا بعض یو بل کې چې دا د شعري ضرورت د وجې نه دا د شعر هغه ضرورتي دی وایي چې ادنای حلق نه غین او خا ادا کیږي خو والقاف اقصى اللسان. اخو ته وګور دویم شعر ته والقاف اقصى اللسان خو قاف ادا کیږي بیا د ژبې د بیخ نه. صحیح شو. بیا څه وایي؟ اقصى اللسان فوق لږ ور اخوا ثم الكاف. بیا هلته کاف هم ورسره پروت ده. قاف ادا کیږي د ژبې بیخ بره تالونه او کاف بیا لږ همغه ته وایي فوق. یعنی د ژبې بیخ بره تالونه خو قاف ادا کیږي د ژبې بیخ بره تالونه کاف ادا کیږي خو د قاف د مخرج نه لږ پلې طرف دغه ته وایي فوق. صحیح شو. دې ته چې دی نو د هغه په اعتبار سره ما فوق د فوق چې دی که نه دې نه مراد ما فوق من حنک الاعلى د ژبې بیخ برنی تالو. صحیح شو. دغه ته ویل کېږي دا فوق اشاره هم دې ته ده. دا دوم پکې ادا شو. هغه شپږ حروفو ته ویلې حروف حلقي او دې دواړو ته وایي حروف لهتیه لهاتیه. اوس وایي ثم الكاف اسفل ثم الكاف اسفل. دا کاف چې ادا کېږي د قاف د مخرج نه لږ دی خوا. ګوره هلته وایي
القاف اقصى اللسان، قاف ادا کیږي د ژبې د بیخنا او برا فوق حنك الاعلى برا تالونا، والكاف اسفل او کاف دا غینه لګ راټیټ ده یعنی لګ خلی طرف ته ده، والوسط او د ژبې د مینه فجیم الشین یا وسط اللسان ادا کیږي څو حروف جیم و شین یا نو دې درې وړو حروف ته په اعتبار د مخارج څه وایي شجریه. اوس وای راشه بل مخرج ته والضاد او ضاد ادا کیږي من حافته د ژبې د حافینه، دا حافته دا ها ضمیر چې دی نو لسان ته راځي ده ها د ژبې د حافینه اذ ولیا کله چې دا یوځای شي د ژبې حافه چې کله یوځای شي د ژبې حافه چې کله ولګېږي کوم ځای کې الاضراس د ادراس سره دا یو بل سره لګېږي ګوره ها شعر ډایرکټ په ډایرکټ نه معنا کېږي. دلته اوس وګوره د یو شعر په بل کې او د بل شعر په بل کې سوال یو ځای کې او جواب په بل ځای کې. دلته وایي والضاد من حافته، ضاد ادا کېږي د حافې نه خو چې کله د حافه اذ ولیا چې کله څنګه شي یوځای شي چا سره الاضراس ادراس سره څنګه یوځای شي من ایسر او یمناها ښي خوانه که ادا کېدلی شي او چپ خوانه هم تا خو ویلي وو که نه که نه هم دي ویلي من ایسر او یمناها د ښي خوانه هم ولګېده صحیح ده او که د چپ خوانه ولګېده هم صحیح ده خو اسانه کوم خوانه ده چپ خوانه ده. صحیح شو که نه بس ده ها یا شک یو بل هم پاتې ده. واللام او لام غریب هم پروت ده مالته ادناها ادنا د حافې سره طرف ته که نه دغه ته ادنا وایي حافه اقصای حافه او ادنای حافه. صحیح شو که نه لمنتهاها تر اخره پورې یا د ژبې د حافې د هغه برخه چې ده د ادنا د حافې نه تر د انتها پورې دغه ځای دغسې لګېږي ده دغه ما تاسو تشریح کې ویلی وو چې دغه ځای غاړې ته څه وایي طرفیه وایي که نه همدغه طرف ته ده معنا کړې ده په هغه سره ادنای حافې سره او موږ تاسو ویلی وو د ژبې غاړه او څه حصه د حافې نو دغه ټول د سره پورې دا ټول دا همدغه طرف ویل کېږي دا ولګېږي وایي ادنا د حافې لمنتهاها تر آخره پورې. بس ده یو ځلې ها باب مخارج الحروف باب مخارج الحروف مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ وليا الأضراس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها. تحت اللفظ ترجمة تبيغ وكشي مخارج الحروف مخرجون دي حروف چطول نحوی شروف دي 17 اولس مخارج دي على الذي دغه اولس مخارج یا دغه قول د اولس چې ده یختاره دا غوړه شوی ده انتخاب شوی ده من اختبر
وروسته د ډیر زیات امتحاناتو د ازمیختونو نه وروسته. نو اولنې مخرج پکې د جوف ده. فالف الجوف، الف ادا کیږي د جوف نه، و اختاها او د ملګری یا د ورونه ملګری. صحیح شو؟ ملګری څوک دي؟ وهي دادي کوم دي؟ حروف مد، حروف مد للهواء تنتهي چې د هغې اوازونه په هوا کې څه کېږي؟ ختمیږي. ثم لاقصى الحلق، بیا دوهم مخرج اقصای حلق دا چې د هغې نه ادا کېږي حمزه او ها. ثم لوسطه، بیا وسط حلق دا د هغې نه ادا کېږي عین او حا. ادنای حلق. صحیح شو؟ ادنای حلق کومې حصې ته ویلی کېږي؟ هغه چې خولې طرف ته نږدې ده. صحیح شو؟ هغې نه هم دوه حروف ادا کېږي غین خا. والقاف اقصى اللسان. او ګورې دلته دغه ځای دغه شعرونو کې لږ بیا دقت کوئ چې قاف هلته پروت ده، مخرج د بل شعر کې پروت ده. قاف ادا کېږي اقصای اللسان او د پورته تعلونه فوق. اقصى اللسان فوق، یعنی د ژبې بیخ چې کله بره تعلو طرف ته پورته شي، د ژبې بیخ او بره تعلونه موږ همداسې وایو که نه. نو اقصى اللسان فوق. وبیا وایي ثم الکافو، بیا همدغه ځای کې کاف هم پروت ده. دا ثم ورته ځکه وایي یعنې اقصی لسان کې کاف هم پروت ده. خو اسفلو، اسفل بیا هغه بل شعر کې ده. والکافو او کاف هم دقه فوق اقصی اللسان ادا کېږي، خو اسفلو یعنې د کاف د مخرج نه لږ راټیټ خولې طرف ته. صحیح شو مولوي صاحب؟ او والوسط فجیم الشین یا، وسط لسان ادا کېږي جیم او شین او یا. او الضاد، او بیا حرف ضاد ادا کېږي من حافته د ژبې د حافې نه. اذ ولیا، کله چې د ژبې حافه را یوځای شي چا سره؟ الاضراس، د اضراس غاښونو سره. اضراس غاښونه څو دي؟ شل غاښونه دي. یو طرف ته څو پراته دي؟ 5. یو به پکې نواجز وي، درې به پکې طواحن وي، او یو به پکې ضواحک وي. شل دي، نو 5 تقسیم دي. بره جامه او لاندې جامه. بره خي طرف ته 5، بره چپ طرف ته 5، لاندې خي طرف ته 5، لاندې چپ طرف ته 5. دا به چې دی نو من ایسر او یمناها، هر طرف ته ادراس پراته دي. دا د خي خوانه ادا کول هم درست دي او چپ خوانه ادا کول هم درست دي، خو اسانه چې دی نو د چپ خوانه دي. واللام، او آخر کې لام ده ادناها، دا هم په ادنا د حافه کې پروت ده. لمنتهاها، تر آخر د حافې پورې. ادنا د حافې نه تر آخر د ژبې پورې. او دغه ځای کې څه شی ادا کېږي؟ لام ادا کېږي چې کله د ثنایي او رباعي او انیاب ضواحکو غاښونو سره یو ځای شي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.